زما چې مور او پلار مړه شو دانش صاحب نو مونږ د هغې نه پس ما او زما کشر ورور مونږ خپلو خویندو له عیسه ورکړل د هغې نه پس مې بیا دا غزل لیکلی و ځکه چې مونږ عیسه نه وه ورکړی نو که ما دا شعر لیکو نو په دې کې به هغه سور نه و هغه زور به نه و خو چې مونږ خپلو خویندو له عیسه ورکړه نو د هغې نه پس دغه شعر او دغه غزل او دغه مونږ لیکلی و نو اول حق دې د خور ورکړي بلکل خلک عمرې له دې هم لاړ شي حج له دې هم لاړ شي خو دغه خور هم د دغې پلار او د دغې مور نه پیدا وي باید اول د هغې له حصه ورکړي مونږ په هر څه کې پښتو کوو نو راځئ چې یوه نره پښتو دغه وکړو چې زموږ سره د خویندو کوم حصه ده مونږ یې بغیر عدالت نه بغیر تاڼې تحصیل نه چې هغه ورکړو نو بیا به ټیک وي مننه اول حق دې د خور ورکړي بیا په لور دې د کعبې ځي خو د باسط ناظم مننه کوم چې دومره ښکلی پروګرام یې را جوړ کړی دی او خبرې به مشران کوي خو زما مشاهده دومره ده په دغې خپل دغې ژوند کې چې زه ډېرو مشاعرو له تللی یم په زه په ډېرو کلو باندې ګرځېدلی یم خو دلته چې راغلم دا ملګري اکثر وي دوی ته د وا واضح نه دی معلوم خو دا دومره دبزوقه خلک دی چې هر سړی هر یو شعر وایي دوی ښه د زړه نه اوري مونږ داسې مشاعرو له هم تللي چې خلکو ته وایو چې تاسو خاموش یې مونږ درته شعرونه وایو خو دا خلک خاموش دی او بیا هم د هغې باوجود ملګري وایي چې د وا واضح نه دی معلوم نه دوی ته به د وا واضح معلوم دی دوی ته هر څه معلوم دی دوی خاموش دي نو الله دې داسې خلک او داسې کلې او داسې ادبزوقه خلک د خدای نور هم ډېر کړي او دغه پیغام به له دغې کیمرو په وساطت باندې دانش صاحب دغې خلکو ته رسي چې څومره خاموشه مشاعره ده والله ډېر خوند یې راکړه شعرونه به ووایم سنجیده شعرونه چې زه په خپل شته کور کې بې کوره یم مطلب مې دا دی چې بې موره یم د هوس تنده په ما مه سړوه په ټوک ډوډۍ پسې سرتوره یم زما د مرګ داو په هیڅ چا نه ده زه لګېدلی د خپل وروره یم په دې خبره زما پوخ یقین دی چې جیب مې تش دی نو بې زوره یم په دې خبره زما پوخ یقین دی چې جیب مې تش دی نو بې زوره یم بلا موده وشوه نیازکه یاره په یو سړي پسې بې سوره یم او دغه غزل به ووایم چې د یار کوڅې دي زه یوازې یم نظیر صاحبو د یار کوڅې دي زه یوازې یم سپي راپسې دي زه یوازې یم یاران مې پورې زه راپورې یم بندې تنبیې دي زه یوازې یم خدایا وس راکړې چې ختمې کړمه په ما قرضې دي زه یوازې یم خدایا وس راکړې چې ختمې کړمه په ما قرضې دي زه یوازې یم هغې ته ووایه راغلی یم زما ګیلې دي زه یوازې یم هغې ته ووایه راغلی یم زما ګیلې دي زه یوازې یم ساقي ماښام دی او د سیند غاړه ده ترخې نشي دي زه یوازې یم ساقي ماښام دی او د سیند غاړه ده ترخې نشي دي زه یوازې یم نیازکه چا باندې ادبار وکړمه تشې دوکې دي زه یوازې یم دغه لنډ بحر والا غزل د صدر صاحب په اجازت وامه قاري چې ستاسو چم ته تله دي یار هلته ډېر خواږه دي یار ستاسو چم ته تله دي یار هلته ډېر خواږه دي یار دا چې پښتانه دي یار ما ته ډېر درانه دي یار یو زه شوګیره کوم نور خلک وده دي یار واخله دغه یو زړه مې ما سره نور څه دي یار واخله دغه یو زړه مې ما سره نور څه دي یار و چې ننګ او پت نه ډک هغه خلک مړه دي یار خیال کې مې څه نه راځي ختم مې مازغه دي یار خیال کې مې څه نه راځي ختم مې مازغه دي یار څومره ښکلې سترګې دي څه اوږده باڼه دي یار دا چې سپین سپېڅلي دي دا خلک د غره دي یار دا چې سپین سپېڅلي دي دا خلک د غره دي یار زړه یې راله ستړی کو دا څنګه واړه دي یار زړه یې راله ستړی کو دا څنګه واړه دي یار ته او د نیازک سره سم د خوب لیده دي یار ډېره ډېره مننه ډېره بی خمار بوده شو بی قرار بوده شو بی لیار بوده شو لا خوشپا پسر پرته د پقلار بوده شو لا خوشپا پسر پرته د پقلار بوده شو ستا د خار په پټ پاتونو ستا لپاره بوده شو ستا د خار په پټ پاتونو ستا لپاره بوده شو ما ته اوږد مزل پروت دی زو په لاره بوده شو ما ته اوږد مزل پروت دی زو په لاره بوده شو کوټه سرې دې څوکۍ کړي دا مالداره بوده شو کوټه سرې دې څوکۍ کړي دا مالداره بوده شو بې روزګاره ښار ته راشو بې روزګاره بوده شو بې روزګاره ښار ته راشو بې روزګاره بوده شو ستا منمه خو نیازکه لږ بیداره بوده شو
او دغه یو غزل درته بل وایم زما د دانش صاحب چې څوک بېدمه بې مزیزي څوک بېدمه بې مزیزي چې په لار د میکدیزي څوک بېدمه بې مزیزي چې په لار د میکدیزي نوم د تلو پخلوا نخلې ګنې سامې در پسیزي نوم د تلو پخلوا نخلې ګنې سامې در پسیزي اول حق دې د خور ورکړي بیا په لور دې د کاویزي مننه ډېره مننه اول حق دې د خور ورکړي بیا په لور دې د کاویزي زما چې مور او پلار مړه شو دانش صاحب نو مونږ د هغې نه پس ما او زما کشر ورور مونږ خپلو خویندو له عیسه ورکړل د هغې نه پس مې بیا دا غزل لیکلی ځکه چې مونږ عیسه نه وه ورکړی نو که ما دا شعر لیکو نو په دې کې به هغه سور نه و هغه زور به نه و خو چې مونږ خپلو خویندو له عیسه ورکړه نو د هغې نه پس دغه شعر او دغه غزل او دغه مونږ لیکلی نو اول حق دې د خور ورکړي بالکل خلک عمرې له دې هم لاړ شي حج له دې هم لاړ شي خو دغه خور هم د دغې پلار او د دغې مور نه پیدا وي باید اول د هغې له حصه ورکړي مونږ په هر څه کې پښتو کوو نو راځئ چې یوه نره پښتو دغه وکړو چې زموږ سره د خویندو کوم حصه ده مونږ یې بغیر عدالت نه بغیر تاڼې تحصیل نه چې هغه ورکړو نو بیا به ټیک وي مننه اول حق دې د خور ورکړي بیا په لور دې د کاویزي تاسو ځای په اټک واوړئ زما خپې تر مارګلیزي تاسو ځای په اټک واوړئ زما خپې تر مارګلیزي په دې دومره لوی مخلوق کې یو نیازک په ستا پخلیزي ډېره ډېره مننه